او حضور پاک یو ځل وفرمایه وی په مخ د ځمکه به دجال هر ځای ته داخلیږي، یو مکې او مدینې ته به نه داخلیږي. مکې ته چې راشي د مکې په درو باندې به فرشتې ولاړي، تورې به ورسره وي، دجال به نه پرېږدي. او د مدینې په درو باندې او په لارو کوڅو کې به فرشتې ولاړي، تورې به ورسره وي. نو دجال چې راشي شام ته به وله مخ ورواړی، نو شام ته به لاړ شو، په شام کې به هلاک شي. خو دا دوه کلي دي چې دې ته به دجال نه داخلیږي، طاعون او وبا والا مرض به نه داخلیږي. داسې بیماري بعضې وخت راشي لکه په چرګانو راشي، په یو ساعت کې ټول مړه شي، یا په ګډو چیلو به په خوا راتله، اوس خو ولستنې وایي ټول به یو شان مړه شو، یا په څاروو په انسانانو هم داسې راځي یو شان وبا، ډېر خلک پکې مړه شي. نو داسې اکا دوکا بیماری به راځي، خو وبا به نه راځي. یو صحابي دی حضرت تمیم الداري رضی الله تعالی عنه، دی عیسائی مسلمان شوی، عیسائی مسلمان شو. د ترمذي شریف کې واقع راځي. دی راته نبي علیه السلام له موږ 10 کسان د کلي نه راووتو او یو دریابي کښتۍ وه، انګوټ په هغې کې کېناستو. وی دریابي سفر و دی کې هوا د جانب مخالف نه شروع شوه. زمونږ کښتۍ په مخه کړه، په خپل کنټرول کې نه وه کښتۍ. بعضې وخت په دې دریاب کې دا زلول او طوفان راشي، کښتۍ په مخه کړه، یو جزیرې ته یې یوړه. یو جزیرې سره زمونږ کښتۍ ورسېده او بس مونږ عافیت او خیر په دې کې وګڼو چې د دې کښتۍ نه کوز شو، دې جزیرې ته اوس ور داخل شو. هغه زمانه خو داسې وه چې دنیا ډېره خوره نه وه. وی مونږ دا کښتۍ نه کوز شو، هموتللی او یو جزیرې ته ور دننه شو. فعلا هوا کله برابر شي نو دې کښتۍ ته به وخېږو، نو مدینې ته به روان شو. وی چې څنګه را جزیرې ته نوم د دریاب نه سمندر دریاب دی کوز شو، لږ ور مخکې شو، یو حیوان ومولید، یو شی دی، جمدی شی دی، او ټول په ویښتو کې ډوب دی، یو شان ویښتې، د مخې او د شا پته یې بلکل نه لګېده. وی مونږ ته ویرېد، مونږ هغه خبرې شروع کړې د انسان په شان. خدای دا څوک دی؟ شیطان دی؟ پیری دی؟ دا څه بلا ده؟ مونږ ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ وی ما ته مونږ ته یې وی چې زه جاسوس یم، انا الجساسه، جاسوس یم. ته جاسوس څنګه؟ جاسوس څه ته وایي؟ او څوک یې او څوک نه؟ وی مونږ ته یې وی چې ما څه کوئ؟ تاسو له غونې مخکې ورشئ، دغه ځای کې یو بله جنګی ده، یو بڼ دی او یو ځای دی، هلته یو سړی ستاسو انتظار کوي. خدایه هلته سړی څه کوي زمونږ انتظار، او دا سړی څوک دی؟ کوم ځای دی؟ وی خیر مونږ لاړو، چې لږ مخکې لاړو، هلته یو ځای و، یو سړی پکې ولید، ډېر غټ دروند سړی و، او لاس یې په زنځیرونو د سک سره تړلی شوي، او د خپو نه هم په غټو زنځیرونو تړلی شوي. وی مونږ وی چې دا خو څوک شیطان دی. و چې دا څه مسله ده، چا تړلی دی او دا څوک دی؟ چې ورنږدې شو، وی مونږ ورته ته څوک یې؟ وی دلته څنګه رالی؟ وی مونږ وی دقسې مونږ 10 کسانو په دې کښتۍ کې، او کښتۍ ډغر وواله، زول طوفان لارې دې جزیرې ته کښتۍ راوړه او ترې راکوز شو. یو میاشت هم په دې کښتۍ کې تېره کړه، خوراک څښاک هم خلاص شو. یو حیوان سره مخامخ شو د ویښتو ډک، هغه را سره خبرې شروع کړې. مونږ ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ تا دی راولېږلي. ته څوک؟ وی داسې یو توپ یې و په هغه زنځیرونو کې، یو چغې یې وواله. وی مونږ خو 10 کسانو، خو بیا هم ترې ویرېدو. مونږ وی چې څوک یې؟ وی زه راته خپل ځان ښیم، خو تاسو څوک یې؟ مونږ ورته خپله قصه وکړه چې عرب یو، دلته څنګه راغلې؟ ټوله قصه مې ورته وکړه. وی بیا ماته مونږ ته وایي چې نهر بیسان، د بیسان د کجورو چې کوم غټ باغ دی، انګور کجورې پکې دي، د هغې څه حال دی؟ دا په اردن کې، اردن سره خوا کې هغه زمانه کې یو لوی باغ و. اوس هم باید کې یو باغ خلک مشهوري خلک د هغې تماشې لم یو سیاحت لم. دا یو غټ باغ و، هغه نخلستان د کجورو، او هغه باغ څنګه دی مشهور کې خلک سیاحت ته هغې له ځي. مونږ ورته ویل چې بلکل ډېر ښه باغ دی، ډېره ښه میوه ورکوي، دنیا والا سیل له روانه ده. وی یو وخت به راشي کې دا باغ به وچ شي. بیا وی چې جزیره طبریه چې کوم دغه دی، دا دریاب دی،
هغه څنګه دی؟ وی مونږ ورته وایو چې ښه آباد دریاب دی او خلک ځي سیاحت ډول او پکې چکرې لګوي. وی یو وخت به راشي چې دا دریاب به وچ نهر زوار د هغې یو چینه ده، د هغې تپوس یې وکړو چې هغه چینه څنګه ده؟ هم ډېرې خوږې اوبې دي او عرب ځي هغې کې سیاحت هم کوي، اوبه هم څښي. وی یو ټایم به راشي چې دا به وچ شي. وی بیا راته وایي چې د عربو څه حال دی؟ وی مونږ ورته وایو چې د عربو خو ډېر ښه حال دی او ښه دي، خپل تجارت کې یو څوک خپل پټي باغونه کوي. وی چې څه نوې حالت خو نشته، څوک نوې پیغمبرۍ دعوه خو چا نه ده کړې. وی مونږ ورته وایو چې یو سړي خو د نبوت دعوه کړې ده، په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی او مدینې ته هجرت کړی دی. یې راته وایي چې د دغه سړي څه حال دی؟ خلک یې ملګرتیا کوي که نه کوي؟ وی مونږ ورته وایو چې او چې کوم نږدې ملګري دي، نږدې خلک دي، نو هغې یې ملګرتیا کوي، او چې کوم خپل قوم دی هغې یې ملګرتیا ونه کړه. وی چې څوک یې ملګرتیا کوي دا ښه کوي، او چې څوک یې ملګرتیا نه کوي دا بد کوي. یو وخت کې به راشي چې ده به په دې ټوله علاقه باندې قبضه راشي. ملګرتیا پکار ده چې ملګرتیا وشي. وی خیر مونږ ورته وایو چې ته څوک یې؟ وی زه دجال یم، زه دجال یم، ان قریب دی چې زه به راوځم او زه به ټوله دنیا کې 40 ورځې کې ګرځم، 40 ورځې کې به ټوله دنیا کې د چکر لګوم. 2 کلي دي چې هغې ته به زه نشم داخلېدی، یو ته مکه وایي، بل ته توابه او طیبه وایي. دې 2 ته به نه داخلېږم. ولې به نه داخلېږم؟ فرشتې به د هغې په لارو کوڅو کې ولاړي او تورې به ورسره ما به نه پرېږدي، او نور به زه په ټوله دنیا لګیم، چکر به لګوم په 40 ورځو کې. وی دا خبرې م ترې واورېدې او موږ ترې را روان شو او یریدو کښتۍ ته وختو رالو چې نبي علیه السلام ته تمیم الداري دا قصه وکړه، نو نبي علیه السلام پرې خوشحاله شو، ځکه دا واقعه نبي علیه السلام صحابو ته مخکې بیان کړې وه. نو د مانځه نه پسې ټول صحابه را جمع کړل، وی کېنول او په منبر د پاسه ودرېد. وی تاسو ته پته ده چې ما کم سله راونغښتی؟ وی نه د الله رسوله. وی دا تمیم الداري عیسایي دی، مسلمان شوی دی او ده دا قصه دا ټوله قصه نبي علیه السلام صحابو ته بیان کړو. ده راته داسې وویل، وی دا چې تاسو ویلي ما چې څه وي داسې ته وویل که نه؟ تمیم الداري وی او نبي علیه السلام صحابو ته چې ما درته څه ووی دا تمیم الداري هغسې وایي که نه وایي؟ وی او بالکل وی. نو حضور پاک کونټه مبارک اوچته کړه او ځمکې له راوبروله. وی چې دجال وی چې توابې او طیبې ته به نه داخلېږم، نو یې دا هغه توابه ده او دا هغه طیبه ده، دې ته به نشي داخلېدی، نور په لو دنیا به چکر لګی. نو مدینې منورې بل نوم توابه دی، طیبه دی، طاعون وبا به نه داخلېږي، دجال به نه داخلېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د مدینې خلکو سره سکیمونه او سازشونه جوړوي، وی داسې به خدای ویلي کې لکه مالګه چې اوبک اوبو کې واچو دا ویلي سي. او فرمایي وی چې کم انسان د مدینې په تکلیف باندې صبر وکړه، هلته ورته تکلیف پېښ شو، زخم شو، وجود ته زخم ورسېد، بیماري ورته ورسېده، ټینشن پریشاني ورته پېښه شوه. وی د قیام او ده پې صبر وکړه، د قیامت په ورځ به د دې سړي دپاره زه د الله په دربار کې سفارش کوم. او نبي علیه السلام فرمایي وی داسې به څوک پیدا شي چې د مدینې نه وځي او مدینې نه یې خوښه. چې کم انسان د مدینې نه اعراض وکړه او نفرت یې وکړو د مدینې نه ووته، وی الله به د هغه په ځای مدینې نه د هغه نه بهتر سړی راولي. او یو ځل یې وفرمایل وی شام به فتح شي، وی خلک به چکرې لګي شام ته، چې شام فتح شو هلته به ځي، وی ځي به خلک او تلوار به کوي، ښځې به مبوځي، بچي به مبوځي، غلامان به مبوځي، خو دا خلک نه پوهېږي، قسم دی چې مدینه به د شام نه غوره. عراق به فتح شي، خلک به خپلې ښځې خپل بچي نوکران په سارو ساروي کې چې هو عراق کوفه بصره فتح شوه مونږ هلته ځو. وی قسم دی چې مدینه والا خلک خو که دوی پوهېږي. وی یمن به فتح شي، نو خلک به خپل بچي او خپل نوکران او خپل زامن په صحابو بار کړي چې یمن فتح شو مونږ هلته ځو. وی ځي به یمن ته، دا به ورته ښه ښکاري. وی قسم دی چې مدینه والا خلک خو که دوی پوهېږي. حضور پاک وطن ما د ابوهوا قصې درته وکړله، د فرشتو ګوان، د قرآن د نزول او د نازلېدو ځای چې پیغمبر علیه السلام د نبوت د پیغمبرۍ نه پس 14 کاله په مدینه په مکه کې تیر کړي دي او 10 کاله په مدینه شریفه کې تیر کړي دي او د خپل ځان د دفن دپاره مدینه منوره غوره کړې. حنین پته شو،
مکه مکرمه چې فتح شوه نو نبي علیه السلام صحابه ځان سره واخیستل، لال حنین فتح شو او طائف په دې علاقو باندې قبضې شوې. بلا غنیمتونه حاصل شو. یو ځای د جعرانه ورته وایي، اوس هم بعضې خلک لاړ شي جعرانې ته او د هغې نه یو عمره کوي، تا حاجیان صاحبان چې لاړ شي. یو 20-22 کیلومتر د مکې مکرمې نه بهر لاړ. د دغه ځای نه نبي علیه السلام عمره کړې. نو بعضې خلک ورته غټه عمره وایي. دا زمونږ د خلکو هسې خبرې دي. په عمره کې غټه وله نشته. عمره به دې ته وایي چې د حرم د ځمکې نه باروزه او احرام وتړه او نیت ته عمرې وکړه او راشه طواف وکړه او د صفا مروه سعی وکړه. نو دې کې غټه وله نشته. که څوک د مسجد عایشې نه کوي، که څوک د جدې نه کوي، که څوک د عرفات نه کوي او که څوک د جعرانې نه کوي، که څوک د پاکستان نه کوي او که څوک د مدینې منورې نه کوي. دې کې هېڅ فرق په عمره کې نشته. د ټولو ثواب یو برابر دی، نه پکې غټه شته او نه پکې وړه شته. البته یو خبره ده چې څومره د لرې ځای نه دې نیت وکړو احرام دې وتړو او لبیک دې زیات وي نو قدمونه دې زیات واخیستل ثواب به دې زیات وشي. لبیک دې ډېر وي ثواب به دې زیات وشي. او چې د مدینې شریفې نه دې نیت وکړه نو دې کې دا فایده ده، دا فلسفه چې د حضور پاک سره لږ موافقت به دې راشي. ځکه نبي علیه السلام مبارک د مدینې شریفې نه عمره کړې ده. او که د جعرانې نه دې وکړو نو د پیغمبر علیه السلام یو سنت باندې د عمل راغی، ځکه حضور پاک د جعرانې نه عمره کړې ده. دغلته غنیمتونه تقسیم کړل. نبي علیه السلام له الله ډېر هوښیارتوب او ډېره پوهه ورکړې وه. نو مکه فتح شوې وه نږدې، نو د مکې چې کوم خلک وو هغوی له ډېر صحابي ورکړل. غنیمت حصې هغوی له ډېره ورکړه. هم په دغه میاشت نیمه کې مکه فتح شوه او همدغه میاشت نیمه کې د مکې خلک کافران او مسلمانان شو. نو چې کوم نوي مسلمانانو د 10 ورځو د 20 ورځو د میاشت هغوی له ډېر غنیمتونه ورکړل. چا له 100 وخه، چا له 50 وخه. او چې کوم د مدینې منورې انصارو یا زاړه کوم صحابه وو هغوی له پیغمبر علیه السلام لږ لږ شی ورکړو. نو د سړي په لکه ګیله پیدا کېږي که نه، چې زه زوړ ملګری یم او زوړ مسلمان یم او هجرتونه مې هم کړي دي او جهادونه مې هم کړي دي، نو ما له لږ شی راکړه. او چې دا د 10 ورځو مسلمان دی، 10 ورځې شوي دي او 20 ورځې شوي دي، اوس هم سره جذبونه وکړل، دوی له ډېر ورکړئ. دې کې د نبي علیه السلام حکمت و. هغې له ځکه ډېر ورکړل چې نبي علیه اخو زمانه د موټر او د جز نه وه او د ټینک او د توپې زمانه نه وه. حضور پاک وایي چې دا خو د 10-20 ورځو مسلمانان دي او مکه هم ترې اوس فتح کړه، نو اوس به لو واپس مدینې شریفې ته. هسې نه دي بیا چې ته بغاوتونه کړي او بیا غوبل جوړ نه کړي او په مکه کې چې کم کمزوري مسلمانان دي دا راته چې ته مړه نه کړي، نو بیا به د مدینې نه خو 400 میله مزل دی، بیا به څوک راځي. نو د نبی علیه السلام په دې کې دا غرض و چې دوی له لږ مالونه ورکم نو په اسلام به لږ کلک شي، د زړه مینه به اسلام سره پیدا شي. نو شورش به جوړ نه کوي بچیره په کوپر کې زمونږ څه پیدا وه، دا د په اسلام کې هم خدای میلو شو، هم پیغمبر میلو شو او هم راته بلا غنیمتونه سلسلو خان هغوی په سترګو لیدي، بلا خان راته میلو شو، بلا مالونه. د علیه السلام په دې کې دا غرض و. خیر د مدینې انصارو لږ غوندې یو پوټې بعضې هلکانو ګیله شکوه وکړه، اوهو وی نبي علیه السلام د مکې خلکو له ډېر غنیمت ورکړه، د 10-20 ورځو مسلمانان دي او موږ د کلونو مسلمانان یو، جنګونه هم کړي دي، موږ له لږ مال راکړه. او چا پکې وی ها چا سره چې اوس موږ جګړه وکړه او زموږ تورې د هغې په وینو رګ دي، هغې له 100 خان ورکړل او موږ له لږ لږ راکړل. نبی علیه السلام ته دا خبره ورسېده. چې ورسېده نو اعلان یې وکړ د مدینې انصار چې څومره دي دا ټول په یو تمبو کې راجمع شئ، تمبوانې لګولو ده نور دپاره، خیمې دې کې راجمع شئ، بل به پکې څوک نه. ټول انصار راجمع شو، هلکان او بوډاګان ټول لسیل. نبی علیه السلام وله راغی وی ټول انصار یې؟ وی او ایره به انصار دا نوم دا وله الله او رسول یې ښودی دی. مخکې به یې ورته ابن قیله وی، د دې چې ته قیله مشره نیا تېره شوې ده، دا له یمن نه راغلي د سل کې د مدینې خلک. نو بیا یې ورته انصار نوم کېښود چې دا انصار لقب چې د حضور پاک مدد یې کړی دی. د مکې هغې ته به مهاجرین دي ته به انصار وی. قرآن کې هم ذکر دی او رسول الله مبارک هم ذکر دی.
وی صرف انصار یې باقي خو در کې څوک نشته. یو صحابي ورته وی او صاحب موږ صرف انصار یو، بارۍ راکې بل څوک نشته، صرف یو خورۍ راکې بارۍ شته. خورۍ یې چا ته وی؟ نبي علیه السلام ته وی، ځکه د حضور پاک نیا د مدینې وه، د نیکه مور، قره نیا چې ورته وی د نیکه مور. نو خوشطبي وکړه، وی صاحب بل څوک بارۍ نشته، یو خورۍ راکې شته. حضور پاک وخندل، وی ان ابن اخت القوم منهم، وی دا خورۍ د هغه قوم نه حسابېږي. نن ستاسو یې یاره وی څه خبره راته رسېدلې ده، چا دا خبرې کړي؟ هغې خو به دروغ نه وي. وی صاحب او دا خبرې زموږ مشرانو نه دي کړې، سپین ږیرو خدای لکانو کړي دي. وی څه ویلي دي؟ وی دوی وی چې موږ د زمانو مسلمانان یو او موږ له مالونه کم بلو شو، د 100 ورځو کسان دي مسلمانان، هغې د ډېر مالونه ورکړل. زموږ تورې د هغې په وینو اوس هم رنګ ورسره جنګ وکړه، په مکه کې مکم ته واغېسته، هغې له ډېر موږ له لږ. حضور پاک یو بلکل داسې مې وکړل. ولې مې وکړل؟ د هغې اسلام سره مینه پیدا کو. تاسو پاسم شو چې مسلمانان یې، که مال نه لر په عمره کې ایمان پروت دی. هغې خو کچه دي، نوي مسلمانان دي، هسې نه زه وځم شورش جوړ نه کي، بغاوت ونه کي، بیا به څوک ورپسې راځي. هغې له د زړه مینه پیدا کوم، مال وله ورکو. تاسو پاسې شو چې مسلمانان یې. او ای انصارو، الله اکبر، عجیبه خبره کوي. ای انصارو، څه مو خوښه ده چې خلک کورونو ته اوښان او ګلې چیلۍ بوځي او تاسو ځان سره مدینې ته رسول الله بوځئ. ګلې چیلۍ اوښان هم خوښ دي غنیمت، او که رسول الله هم خوښ دي ځان سره بوتلل غواړئ. بس انصار په ژړا شو، د الله رسوله نه مو ګډه پکار ده، نه م چیلۍ او نه م اوښ پکار دی، زموږ ته پکار دی چې ته موږ سره مدینې شریفې ته لاړ شې. دا ګوره د انصارو څومره فضیلت. او بیا حضور پاک اعلان وکړ، وی فرمایل لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار، وی که هجرت نه وی مقرر نو زه به انصارو کې پیدا او ټول خلک به ډېرېږي، انصار به کمیږي او ستاسو به حق تلفی کېږي. وروستو بادشاه به تاسو له خپل حقونه نه درکوي، خو جنګ به ورسره نه کوئ، صبر وکړئ، ما سره به مو په حوض کوثر ملاقات کېږي. او بیا وفرمایل لو سلکت الناسو فی شعب، وی که خلک په یو دره رواني او انصار په بله دره رواني، لسلکتو شعب الانصار، زه به د انصارو په دره کې ځم، بل چا سره به نه ځم. او که خلک په یو خول کې ځي او انصار په بل خول کې ځي، زه به د خلکو سره سفر نه کوم، زه به د انصارو سره سفر کوم. او نور خلک زما جامه ده، کمیس مې دی، او انصار زما بنین دي چې زما وجود سره لګېدلی. او نور خلکو مثال داسې دی زما لکه لاس او خپې چې دي، او د انصارو مثال داسې دی لکه زما میله چې وي، تا زما میله. او بیا فرمایل وی تاسو زما صندوقچه یې، صندوق کې خلک خپل خاص سامان امانت ایږدي، رازونه مې تاسو سره امانت پراته دي. صحابه پرې خوشحاله شو، هغې وی چې موږ خو یې مکه فتح شوه، اوس به نبي علیه السلام په خپل کلي کې پاتې شي. اوس غلبه راغله، بس پته ولګېده چې نبي علیه السلام خپل کلي کې نه پاتې کېږي او مدینې شریفې ته ځي. په هغې اتفاق خوشحاله شو. دنه تاسو معلومه کړئ د مدینې منورې برکت چې حضور پاک ځان له مدینه خوښه کړه. حالانکه چې خپل وطن د خلکو فتح شي نو بیا وایي زه بس موږ خو هجرت کړی، مکه د کافر وطن اوس د مسلمانانو وطن شو، بیت الله دې پکې جلا، زه چې ځو مکې ته واپس وې، نه زه مدینه کې خپله زندګي ټوله په مدینه منوره کې تېره. نو مدینه منوره د برکت ځای دی زما و. حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام او نور چې څومره فرشتې دي بار بار به مدینې شریفې ته راتلې، او د حضور پاک زندگی، د خوشحاله زندگی او د محبت زندگی او د امن او د اطمینان زندگی دا په مدینه شریفه کې تیره شو. یو حدیث پاک کې راځي ان الایمان لا یعرض الى المدینه کما تعرض الحیة الى جحرها، وی دا ایمان د مدینې نه خورم دی او دا به مدینې ته راغونډېږي.
راغونډېږي به اردو او داسې به مدینې ته راغونډ شي لکه څنګه چې مار د سوړې نه وځي واپس خپلې سوړې ته ځي او په سوړه ننوځي وی ته قیامت برز هلاکیږي نو اخیری کلی به مدینه منوره هلاکیږي دا د مدینې منورې برکات بلکې تر دې حده پورې که یو سړي د الله په مدینه کې مرګ خوښ کړه مرګ خو د الله په خوښه دی ورته دا تمنا او دا سوچي چې ما له مدینه کې مرګ راکړي او دی مسلمان نبی علیه السلام وایي د قیامت په ورځ به د سخارش ځکو د دې وجې نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به یو دعا کوله اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك یا الله مال تا په لار په شهادت راکړي دا سوال به کو شهادت را راکړي حضرت خالد ابن ولید څومره لوی مجاهد نبی علیہ السلام ته یو موقع کې سیف من سیوف الله دا الله توره ویلې ده په غزوه موته کې نبی علیہ السلام وی فلان کې سړي سره به توره کاغه شهید شو فلان کې سره به مشری جندا کاغه شهید شو فلان کې سره به جندای او کاغه شهید شو نه چې بیا چا جنده په لاس کې واغښتا نو به کې د وجوري پات د خلې نه قتل هم داسې شو بیا هغه صحابي شهید شو بل جنده واغښتا هغه شهید شو بل جنده واغښتا شهید شو بس خالد ابن ولید ور الله جنډې کې تکړه او پیغمبر علیہ السلام په مدینه منوره کې پیشنګوئی ورکړه وی جما څنګه ویلی ورسیو شو فلان کې شهید شو جنده فلان کې واغښتا فلان کې شهید شو جنده فلان کې واغښتا فلان کې شهید شو جنده فلان کې واغښتا ا شهید شو جنده خالد چا واغښتا خالد نو ویوانه غښتا د الله د تورو نه تورې جنده واغښتا سیف من سیوف الله سیف الله د الله توره زبردست جنگونه وکړل او زبردست مجاهد تیر شوی دی او چې کله امرینو په خپل پتو لیکي امری په مدینه کې بیمار دی نو جاری اوهو د جهادونو مې وکړل شهادت کې مې نصیب ونشو شهید نشم جهادونه مې ډېر وکړل خو شهادت مې په قسمت ونه رسېد شهادت پسې جلل په خپل مرګ وفات شو زمو علما لیکي وی خالد اس شهادت پسې جاری هغه ته نبی علیہ السلام د خدای توره ویلې دی نو د خدای توره څوک ماتولی شي چې شهید شو خدای توره ماته شو توره خدای توره غضوب نشي ماتو نو صحابه و شهادت پسې جلل نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی اللهم ارزقني شهادة في سبيلك خدای ستا په لار کې مې شهادت نصیب کړي واجعل موتتي في بلد رسولك او خدای شهادت په مدینه کې غواړم مرګ مې د مدینه په خوره کې بار نه چا ورته وی جیبه خبره ده هم شهادت والم د مدینه مرګ واړي دواړه کم ځای کیږي او چې ته جهاد تلاش هغه زمانه کې خو مدینه او ګیر چاپیره فتح شوی حضرت عمر په زمانه کې خو ډېر لوی فتوحات شوي دي خو چې ته میدان ته چې ته جهاد د لار شنو هلته به شهادت میلو شي نو مرګ دلته غواړي دلته کافران کم دي جهاد کم دی او شه مدینه مرګ هم غواړي او شهادت هم هغه وی چې خله ته خو خشینو دلته هم راکولی شي او مغسې وشوه سار مونځ لیکو قرات شروع که ابو لؤاد مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلامو هغه مجوسی و د اور عبادت پیکو هغه ول دعا لورو هغه دو مخې دي کاله جوړه کړې و خنجر چې وته وي او ولې د زهر وبم ور کړې و او چې د سنگ تلاوت شروع په صورت یوسف په عموما د سار په مانځ کې تلاوت کو بل شاته نه به پاغه خنجر غزارو او چې غزارو کنو خنجر ته لري ته سره باغ وروست حضرت عمر فاروق دینو هغه وخت کې موږ خراب نکا زر رستو بل صحابي د مټونی وزات مصالحه باندې درو زر بل مخکې کا او شاده پرې وته نو خدای چانه په چالو لګي او ویني ته بیګی چتا ټینګې دي شي بیا بلې مخکې کاغه باندې مونږ وکړه هغه ظالم بیا منډواله صحابه را دي و څوارلس صحابه نورم په چالو ووت چا سپي بربنده چاله ده بیا یو صحابي په د پاس یو کوخ ور واچو په هغې کې سره بند کړ د ځان ذبحه کو خو بد شو نو چې اوچته که چې لوستو صحابه چې کروستو سپونه خو غټه جمع وه نو هغې وې نور خو پوه نه شو خو دونه پوه شو چې څه لږ ګل بلو شو په لومبو سپونو کې بجلي خو نه وه
او دونه پوه شو چې د عمر اواز بدل شو، د بل چا اواز شروع شو، قرات شروع شو چې مونځ هغه ډېر مختصر مونځ قابل صحابي یې اوچت کو کور ته یوړو. وینې ته بې نو چې وینې ته بېږي دی بېهوشه دی او کله په هوش کې راغی نو لومبې تپوس یې وکړو ویې چا ووالمه؟ چا ورته ویې صیب هغه فلانکي مجوسي غلام ابو لؤلؤ ووالې. وی الحمدلله کې د مسلمان د لاسه مړ نه شو، د کافر د لاسه مړ شو. بره شهادت پې غوښتې لیکنه پیغمبر په ښار کې خدای پاک هغه دعا قبوله کړه. بیا بېهوشه شو چې کله په هوش کې راغی وی اوبه راوړی نو په منډه وله ځي اوبه راوځغلولې. نو چې څنګه اوبې وله راوځغلولې وی ما کېنوې اودس کومه. ایمون خو چې تو بس کې جوړه صاحب چې مم ووینه د نه بېږي. زوی ورته وی بچي دین ما ته مه ښایه، ما د رسول الله مبارک د دین زده کړی دی، ما د دین مه ښایه. وخت باقي دی د مانځه؟ وی او خو باقي دی، مونځ قضا خو نه دی. نه پیشا به ما نه ښې چې اودس وکړو، اودس یې وکړو. دغه حالت کې چې وینې ته بېږي چې اودس یې وکړو بیا لږه سکته پرې راله، بېهوشه نوخ یو پوټې غوندې لرې وواله. وی ما پاسوې چې مونځ وکړم. ای صاحب په ملاس ته پېشانه د لمونځ دې وخت کې جایز دی، پېشاره وکړه که نه. وی بچې ما درته ونه وي چې ما د رسول الله مبارک نه مونځ زده کړی، ما دره راکړې چې مونځ وکړم. مونځ یې وکړه چې پی وله ورکړل نو خېټې نه پی راووتل، وفات شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. لیکن هغه دعای خدای قبوله کړه چې خدای شهادت راکې، مرګ د رسول الله مبارک په کلي کې راکې. علما دې له معلوموي چې یو سړی دا تمنا کولی شي چې خدای ماله په مدینه منوره کې مرګ راکې، و د ایمان سره دا تمنا کولی شي. منځ کې یو خبره درته کوم، دا صادر ګرځي مونږ دا د جومات کې دې له هغه درې اخلو قالیني لکه جمع شروع شو، د هغې ما تپوس کړی دی نو هغې یو جانماز په هغه درې باندې په 600 روپۍ کېږي، څه کم هم کېږي او زیات هم کېږي، خو چې کم ښه غوندې متوسط هغه په 600 روپۍ باندې هلک لږ صبر کوله، په 600 روپۍ هغه یو جانماز کېږي. او دې دپاره زمونږ ته ورته پته را اته نه غټې درې په دې حال کې لګي، سو بار هم لګي او د جمع را روان دی. نو دا جومات ګورې مونږ نه بار چنده غوښتې ده نه کوم، مې بار داسې دوستان شته که هغې ته مې تلیفون هم وکړو ممکن ده چې له 12 درې وروړي سبا به یې راوړي. خو زما دا عادت نه دی نه چندې غواړم نه بار چاته ویم چې چنده راوړی جومات دپاره، او نه دا سوال مې عادت دی او نه دا کوم. خو دا ستاسو جومات دی، تاسو پکې مونځ کوئ، جمعې مونځ هم پکې کوئ او ستاسو جومات ته تاسو ته زه کوم. نو که څوک پکې یو جانماز اغېشتی شي په 600 روپۍ هغه دره کې 14 جانماز راځي، او که څوک پکې 2 اغېشتی شي، که څوک پکې 3 اغېشتی شي، نو تاسو ډېر لوی ثواب دی. د جانماز د درې به راته زه څه فضیلت بیانوم، مونځ به پې کېږي، ثوابونه هم کېږي، او دا په کلونو پراته یې خرابېږي نه، په کلونو اقالین په کلونو پروتي خرابېږي نه. نو که 50 کاله او 40 کاله او پروتي ستاسو ثواب به کېږي، ماشومان پې د پاسه سبق وي ثواب به هم کېږي، ځکه د دین مدرسه ده. او نو تاسو ټولو ته دا ترغیب در کوم که په خپله کولی شئ، که بعضې دوستان دي د چا مالداري او تاسو ورته وایه هم په کیسه اخېستی شي، خو څوک یو کور غټه درې اخلي، غالبا د دې جومات په دا نیم سب تقریبا په 8000 9000 روپۍ به پرېوځي. مجموعه چې هغه ځای پورې کېږي 15-16 باندې یوه درې زموږ سراسري کېږي. نو هر څومره حصه چې پکې څوک ته غېښتی شي نو هغې کې تاسو خپل ځان شامل کړئ. دا د الله جومات د دین دی نو خپله حصه پکې شوق سره شامله کړئ. علماء دینه دا معلومه علماء کرام چې څوک د مدینې منورې مرګ ځان له غواړي نو غوښتی شي، ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهادت هم او د مدینې منورې مرګ یې وغوښت. او مدینه شریفه کې او خوش قسمته څومره و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابه اختلاف جوړ کړ، چاوی اولیه مکې مکرمه ته کې کم قبرستان دی د پلار نکالته و، چاوی شام ته وړو بیت المقدس کې دفن کو، چاوی د مدینه منورې قبرستان ته وړو هلته دفن کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او فرمایل هغه ما د نبی علیہ السلام نو لیدلی دي
چې پیغمبر کم دی وفات شو هلته دفن کې دغه دی ولا خدای ښخ کړي وخت کړي او چا انکار ونه که معلومیږي دا چې دا حدیث نورو خلکو هم دا اورېدلی دی چې انکار ونه کړ نو چې کوم دی هغې وفات شوي وو د هغه ځای نه یې لږ اخوا کړلو پقه دی ولا قبر وپرانیستو بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو ځل خوب ولید یو خوب یې ولیده چې یو سپومۍ ده اوچته شوه او د اسمان د منځ ته ورسېده او بیا زما په دې غېږ کې په دې کوټه کې راپرېوته بیا مې سپومۍ ولیدله دا پلار ته دا خوب بیانې بابا خوب مې ولیده بیا مې درېیمه سپومۍ ولیدله اوچته شوه د اسمان د منځ ته ورسېده او خرنه یې وکړه او زما دې غېږ کې دې کوټه کې راپرېوته او بابا بیا مې درېیمه سپومۍ ولیده چې اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېده اسمان ته او رڼا یې وکړه بیا زما دې کوټه کې زما دې غېږ کې راپرېوته دا درې سپومۍ مې لیدلي پلار ورته غږ ونه کړه حضرت ابوبکر هېڅ یې ورته ونه وي خو چې حضور پاک وفات شو د دې په کوټه کې دفن شو نو ورته وي بچې وی هذه احد اقمارک وی دا د یوه سپومۍ وه او نورې دوه به وي ومېلې او هم درته معلومې شي نو دویمه سپومۍ حضرت ابوبکر صدیق شوه پکې دفن شو او درېیمه سپومۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شوه هم وزره خوا کې دفن شو او یو صحابي فرمایي چې ما د نبي رسول بلکې حضرت سلمان حضرت یو صحابي دی مخکې هغه فرمایي نوم به را یاد شي هغه فرمایي چې ما په تورات کې دا لیدلی دي او دا د پیغمبر علیه السلام په مخ کې اورولي دي هغې په انکار هم نه دی کړی وایي ما دا لیدلی دي چې د پیغمبر علیه السلام سره خوا کې چې دی کوم ځای کې دفن کېږي نو عیسی علیه السلام هم سره دفن کېږي نو یو قبر دی پکې خالی پروت دی هغې به عیسی علیه السلام دفن کېږي زمانو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک مدفن دی مدینه منوره او پکې اجله صحابه کرام لوی صحابه کرام پکې دفن دي دې نه اندازه ولګوئ چې دا څومره مبارکه ځمکه ده په یو موقع کې یو صحابي راغی او نه بیمارو نبی علیه السلام ته یې فرمایا دم واچوه حضور پاک مبارکه ګوته راواغېسته او که دې ژبې یې راښکه په خپلو لالو باندې مبارک او بیا هغه ګوته راواغېسته په ځمکه یې راښکه د مدینې په خاوره او بیا هغه خاوره راواغېسته د هغه صحابي په تندي راښکه او فی فرمایل تربة ارضنا بریقة بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا وی خاوره زمونږ د ځمکې د مدینې لارې زما او د مریض په تندي مې راښکلې چې الله دې مریض د شفا ورکړي دې وجې نه علماو چې د مدینې منورې خاوره خاک شفا ده څه خاص خاوره نه ټوله خاوره د مدینې منورې خاک شفا ده خو د هغې مقصد علما لیکي چې د مدینې خاوره راغېشتې شي په تندي باندې مګلې شي خو دا الفاظ به ورسره وی چې څنګه نبي علیه السلام ویلي دي تربة ارضنا خاوره د ځمکې زمونږ چې مدینه ده بریقة بعضنا لاره د پیغمبر علیه السلام اوس که ته د مینو خپل ځان ته او لیشفى سقیمنا باذن ربنا دته شفا دا بغیر د الله نه بل څوک نه ورکوي جوړوونکی الله دی د مدینې منورې خاوره بهتره خاوره کجوره د مدینې منورې مکه مکرمه کې زمزم دلته کجوره ته به یاره کجورې باغونه خو په هر وطن کې شته نو دا د مدینې تخصیص ولې کې نه یو خاص کجوره ده نبی علیه السلام یې صفت پرې د هغې ته عجوه وایي دا عجوه کجوره صرف په مدینه منوره کې کېږي عوالي ورته وایي هلته کېږي او زیات مقدار کې کېږي او ډېره قیمتي ده نبی علیه السلام فرمایي چا چې سحر وختي اووه کجورې وخوړې عجوه اووه کجورې په دغه ورځ به ده ته هېڅ قسمه زهریله بیماري زهریله حیوان او یا سحر جادو نقصان ونه رسوي نو ګوره بعضې بیمارۍ لکه کینسر دا خو زهریله شی دی که یا زلزلې بیماري خو زهریله شی دی که نه یا بعضې دانې په انسان باندې راوخېږي یا دا ماشې باندې اوچیچي دا ټول زهریله څیزونه دي په وجود کې زهر خواری شي علاج یې عجوه کجوره ده سهار وختي اووه کجورې خوره په نهره عجوه زهرونه به خلاص شي
خو چې اودې خوړلې په دغه ورځ د زهریلا اثراتو نه ختمې شوې نو خو له هغه زهریله بیمارۍ کې کټنګ راځې که نه سهار لی بیا خوره په دې نیت یې خوره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې کجورې صفت کړی دی او داسې ما دا خو خیر د حدیث الفاظ دي او تجربې سره معلومه ده ډېر ما مخکې ورځو کې اخبار کې یو ډاکټر په دې خپل د زړه علاج کړی دی اخبار لیکلي وو چې هغه کجورې هغه به دا چل وکړو چې د کجورې دوه کجورې نه هډوکي ایستي دي او هغه یې په انور باندې بیا وچ کړي دي او هغه یې میده کړي دي او بیا ورسره د کجورې هغه غوښه مخه یو ځای کړې ده او هغه یې خوړلې ده هغه وایي چې زما د زړه بیماریو سره خدای پاک ختمه کړې ده زما روح دا خو مې د مدینې منورې بالعموم درته بیان وکړو اوس بعضې ځایونه دي پکې په مدینه منوره کې مقامات مقدسه لکه یو پکې لومبی ځای ده د مسجد قبا دی مسجد قبا لومبي جومات دی په مخ د ځمکه د بیت الله نه پسې جوړ شوی دی قرآن حکیم کې الله فرمایي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نبی علیہ السلام چې څنګه مکې مکرمې نه هجرت وکړه نیغ دغه علاقې له لاړ دې ټول علاقې ته عوالي وایي دا د عوالي یو حصه ده او خپل نوم یې قبا ده دغلته یو قبیله اوسېده بنو عمرو بن عوف یو قبیله پکې اوسېدله چې نبی علیہ السلام لاړ یو صحابي دی کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه سره دیره شو د ویښیا جومات جوړول غواړي د مسلمان دپاره اهم لومړی سي جومات دی جومات جوړول غواړي اوس زمونږ خلک څه کوي ډېر خلک پلاټیشن وکړي او ځای واجو په هغې کې د اوسېدو دپاره پلاټونه تیار کړي خو د جومات ځای پکې څوک پرې نه دي مالک له پکار دي چې ته ځای خرڅی نو د الله بنده یو 15 مرلې یا یو 10 مرلې ځای ته جومات له پرېږده که نو بیا وروستو خلک چندې کوي او سوالونه کوي او جومات ته ځي جومات له ځای جومات له ځای نه چې دومره 10 جیره به او 6 جیره به ځای کې او دونه دنیا پیسې ګټې او خپل بچو له پې کور جوړه او خپل ځان له پې د دنیا سهولت برابره نو د خدای کور لا هم پکې یو 15 مرلې ورکنه یک وخته په دې شته پیسو کې به د خدای برکت پیدا وي نو بعضې دوستان شته دي چې هغې دی نه خلکو یې جومات له پکې دی نه پرېښي او الحمدلله زمونږ په دې ګاونډ کې زمونږ په دې خانانو کې بعضې دوستان الحمدلله شته خدای د هغې له برکتونه اجرونه ورکړي زمونږ د ګاونډیانو کې زمونږ یو خان صاحب زمونږ د دې جومات کې چې کار کوو نو مونږ یې هلته په میره کې ځای راکړ چې دا ځان له خرڅ یې په دې جومات یې ولګوي خدای به اوس هغه پلار نه اجر ورکړي هغې له خدای اجر ورکړي نو دا شی پکار دی نو حضور پاک مبارک څه چل وکړو جومات له ځای پکار دی هغه صحابي فورا ووی ګوره صحابو زړه کې خو خدای او رسول پراته زموږ زړه کې خو دنیا ده او د دنیا مال دی خو هم توجه کمه ده موږ وایو چې پیسه په څه طریقه وګټو حلال یو که حرام یې لږه وکړي آخرت مو هېر دی خفه کېږئ مه د صحابو نظر آخرت ته و دنیا خو هر څومره کې د پاتې ده 20 کاله ژوند دی او که 100 کاله د یو ځل به سفر کوم حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه پاسې دوی صاحب بل څوک به نه ورکړي زه ورکوم زما دې ځای کې خوښ که چې څومره دې خوښوي خوښ که جومات له ځای ورکوم ګوره اوس د هغه خوش قسمتی ته جومات له ځای ورکو نبي علیه السلام صحابو ته راځي چې کار پکې شروع کړو کچه خښتې یې وله جوړې کړلې او هغه به یې راوړلې او جومات یې روان کړو ګټې صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام پخپله پکې خدمت وکړو او خښته به یې راوړله تیږه او کېښودله به مونږ به ورمنډه کړو چې صاحب ته مه کوه مېلمه مې ته زمونږ مشر یې څه به خدمت کوې وایي مونږ به ته یې تیږه ګټه واخېسته یا هغه به زر نورې را واخېستې وایي جومات دونه اهمیت لري رونو دونه مونږ سوالونه کوو جوماتونو له د مسلمان له د خدای کور نه سوال کول که زه نه پوهېږم چې مونږ ولې بدقسمته یو ټول کور باندې مونږ څونه پیسې لګو زوی له کور جوړی واده والا کې هغې له څونه پیسې لګی څونه بنګلې ځان له جوړی په یو دن ګزاره نه کېږي او د خدای کور ته مونږ شا کړی د خدای کور سره مونږ مینه نه کوو محبت نه کوو نو جومات یې پکې جوړ کړه الله ګوره هغې له څونه فضیلت هغه جومات له ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا 2 رکعته لمونځ په مسجد قبا کې وکړه په ترمذي شریف کې حدیث دی دله به خدای د عمرې ثواب ورکړي نور اوس ورشه څونه په حج کې پکې په لکونو خلک منځونه کوي روزانه پکې څونه کوي دا لکونه خلک چې لاړ شي دا یو ځل نه دي بار بار دي او یو 2 رکعته پکې نه کوي بلا منځونه پکې کوي رمضان کې د کال 12 میاشتې د جمعه د خلکو ډنډه کې منځونه پکې کېږي د کال پکې په لکونو نه په کورونو خلک منځونه کوي د کورونو خلکو د عمرو ثوابونه وشو او د دې برابر ثواب د هغې صحابي کېږي چې جومات له ځای ورکړ
حساب یې دا کوي اوس د حضور پاک د زمانې نه اوسه پورې به څومره خلکو په هغې کې مونځونه کړي کیربونه ده چې د هغې شمېر هم نشي کولی څومره د دوی به د عمرو ثواب شوي د دې برابر ثواب به دغه صحابي کېږي چې جومات ته دی وقف یو نیک سړی و نیک سړی بره په غر ناست و د الله عبادت یې کو پخوا دا رهبانیت و یو سړی به په غر کې ناست و د الله تعالی عبادت به یې کو خدای به یې یادو نه ښځه او نه بچي دا به یې نه لرل دې لګیا دی په دې غر باندې د الله عبادت کوي نو الله هم سړي سره مدد کوي تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة دنیا کې بیا رضا سړي الله مدد کوي آخرت کې هم کوي نو دې په دې غر لګیا دی د الله تعالی عبادت کوي نو رب ذوالجلال ورته هلته کې د خوږو اوبو یو چینه پیدا کړه هغې نه اوبه څکي یو مرغۍ وله خدای مقرره کړه مرغۍ به روزانه راتله چېرته نه به یې ډوډۍ راوړله یا نیمه یا روغه او ده ته به یې مخې ته غورځو او لږه غوندې د خوراک څه میوه دانه به یې مرغۍ په مخوکه کې راوړو ده ته به یې مخې ته غورځول سړی مطمئن دی چې دا خوږې اوبه هم میلاوېږي او ډوډۍ دا مرغۍ خو ماله سهار هم راوړي او دا خو ماله ماښام هم راوړي ډوډۍ خوري او لګیا یې د خدای پاک عبادت کوي دا رهبانیت اوس هم په عیسایانو کې شته اگر برای نام دی حقیقت کې نشته خو هغه به باقاعده په اسمسو کې اوسېدل او په جونګلو کې به اوسېدل او دا د هغوی مذهب و نه به یې واده کو نه به یې ښځه کوله نه به یې چا سره غم خادي کوله او نه تلې راغلی دې هم د لګیا دی اوبه څکي او مرغۍ ډوډۍ راوړي یو ورځ مرغۍ ډوډۍ راونهوه الله هم ازمایش کوي ډوډۍ راونهوه د باندې شپه ناره شوه او خدایه مرغۍ خو نن رانله نن خو یې ډوډۍ راونهوه نو د غر نه راکوش وګورم چې دا نن اوس بندوبست وکړم چې څنګه راکوش و په یو دروازه باندې راتللی یو هندو کور و هغه ته یې دروازه وډبوله هغې خو پېژنده چې دا خو نیک سړی دی او په دا غر کې ډېره دی او د چا ډوډۍ هم نه خوري او د چا خوراک هم نه خوري نو د هندو د کور نه یو څو ډوډۍ وله ورکړې دا ډوډۍ والا چې ده ډوډۍ څنګه واخېستې د هندو د کور هغه سپی ورپسې شو سپی خو څوک نه پرېږدي که نه غپه ده وایي چې دا سپی خو مې خوري نو زه هغه ډوډۍ نه ټوپله را شوکوله ورته به یې غورځوله سپي چې به هغه نولی تېره کړه بیا به د پسې منډه کړی ده به بله نولی ور وغورځوله چې سپي به هغه نولی تېره کړه ده پسې بیا به ور منډه کړی خیر د هغه ډوډۍ ته ټوله سپي خلاصه کړه اخره کې یو بلی پاتې شوه نو دا سړی دې سپي ته وایي حیا ده کې نشته خوارش حیا ده کې نشته مالک مې د ډوډۍ راکړه نو ازې رانه غونډه واخېسته نو بې حیا ده یو نولی خو راته پرې چې دا خو وخورم که نه ټوله مې دا راغورځوله بې حیا سپی ورته ګویا شو سپی ورته وایي زه بې حیا یم که ته بې حیا ما ته بې حیا وې دا زما مالک دی او زه کور ته مخامخ ناست یم او کله 2 ورځې 3 ورځې ماله ډوډۍ رانه کړي خو زه د ده در نه نه ښودم دقه دی ناست یم ډوډۍ نی بیا وله څوکۍ کوم ټوله شپه وله غپ کوم څوکۍ وله کوم او که ډوډۍ نه م راکوي نو زه چې ته د بل در ته نه یم تللی چې د بل کوڅې ته لاړ شم چې بس تا نه خفه شوم او بس ته ډوډۍ نه راکوې او زه به اوس ځمه او د بل چا په در کې به ډوډۍ غواړم دا چت اوسه پورې ما نه دی کړی نارې تېرېږي په ما لوږې تېرېږي په ما خو ما دا دروازه نه ده پرېښې د بل چا دروازې له نیم تللی او رښتیا خبره ده 2 قسمه سپي یو دا اردري غوندې سپي وي نو څه ورته ویلې کېږي کوټه سپي وي هغه کوټه سپي او کوسډب خو هر ځای منډې وایي یو ساتلې سپي وي نو ساتلې سپي د مالک د دروازې نه بل خوا چېرته هم نه وي ابا اقا مالک در ته ناست دي په درشل به خپې ایښودي ډوډۍ نه راکوي په ځمکې راته راوغورځوي او چې کومه ترې پرېږدي نو لته ورکړي نو ما ته یې راوغورځوي په هغه ډوډۍ ګزاره او چې وږي م چې در بل در له نیم تلي او بیا م وله ټوله شپه غپ غپ کوم څوکۍ وله کوم او دروازې م دلته ناست یم څوک ورته بارۍ نه پرېږدم نو زه خو دومره ما کې وفا شته او تا له نن مرغۍ یو روټۍ راونهله یو نو غون خدای دې پرېښو نو د دشمن کور ته یې لاړې نو سوال دې شروع کړو اوس ته بې حیا او که د بې حیا خپل خدای دې پرېښو ظالمه یو شپه ګزاره وکړه که نه څه مرې څه سبا هم ګزاره وکړه بله ورځ هم ګزاره وکړه نو که د لوږې مړ کېدې او بیا هم تلې نو د دشمن کور بس نو د دشمن بس نو د دشمن کور ته ځې د هندو کور ته بیا د خدای د دشمن کور ته ځې او د دشمن په کور کې بیا ډوډۍ غواړې دې ته څه ویلې کېږي استقامت نشته ډوډۍ وي که نی
د بناسته مت استقامت نشتا. استقامت څه ته ویل کیږي چې کوم الله دی ومنه هغه الله ته چې ته په کوم په ورسېږي اپوله بم ټینګي وساته اب کله کې وساته هغه پوله او چې چت د الله د ربوبیت او د خدای چت په کوم ستنو ټینګ دی هغه ستنې بم کله کې وساته هغه ستنې نه کمزوري نشي اب ټینګي وساته او تر کومه پورې به ټینګي ساته تر مرګه پورې دې استقامت وایي دې کې پټه فرق من راځي او دا صحابه کرامو کې استقامت وږي زموږ د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو خاص مریدو خواجه عزیز الحسن مجذوب مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه سره بناستو غالي بناستو چې سره به خبرې نه کولې بس هغه مجلس کې بناستو هغه بود بیان کو یو ځل ته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غوسه شو یو ځل ماري زینه بیا کې رانش خانقاه نه وځه کېدن نه پس دې پرې خانقاه کې ونه بینم چې بار وته نو د خانقاه ته مخامخ چې کوم لول کمر زیو چې د خانقاه دروازه به ښکارېدل ته کېناست جمعه ته منزل ته ولته به کېناسته مولانا اشرف علي صاحب چې په لاره طاقته به کتل اوس چې د طالب زمونږ د مدرسې نه به چې وځه نو مونږ به ورته لا وځه نه ویل چې هغه وي پیدا مړه نورې مدرسې لیکي دي څه د ایزا اوس به شل مدرسې که ته ځه کې یو مقتدي ته چې ته امام غوسه شو او هغه څه غلطي کړې او ته چې وځه لکه یا ما پسې مونځونه کې تا پسې مونځونه کې شل مولیانو سل به در راولم هلته بل پسې ومونځو کوم او که یو پنځه پس مرید ته ووایي چې وځه والله چې کوتک به راولي په دا سر به یې ووایي چې ښه وځم تا وباسم او نو پیران لږ دي څه دا خلک وایي داسې مله خو د روپۍ سل خرڅېږي نه هغې کې استقامت و استقامت هملته ناستو مولانا اشرف علي تانوي نه بل پیر للاړ نه بل استاذ للاړ نه بل ملا للاړ هملته ناستو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته چا ووایي وی سړی خو هلته ناست دی وی ښه ما وی چې سړی لاړه او بس غیب شو وی نه سړی هملته ناست دی ورپسې مرید ولېږه چې حضرت دې غواړي راغی واپس دی ونه وی چې دا ولې و یا دا څه و دا څه پکې نو ولې نو الله د هغې خواجه عزیز الحسن نه د مولانا اشرف علي په مریدانو کې اول نمبر مرید جوړ کړو د هغه د خانقاه اول نمبر شخصیت او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بیت د هغه د وفات نه پس د هغه د مکتوباتو او د هغه خدماتو دینی د هغې کې د کوم لیکل او کړل چې امت ته د څومره لوی خیر ورسه لوی ولی الله د زمانې ته خدای پاک جوړ کړو ولې استقامت ګورې دنیا کې هم فایده لري یوازې آخرت کې نه بعضې ماشومې نو هغه کې هم استقامت نه دا ته وایي بابا زه په هغه سکول کې سبق وایم ها چې څو ورځې تېرې کړي یاره بابا دا سکول مې نه دی خوښه ماسټر صاحب کارېږي نو بل ته یې بوځي نو چې څو تېرې کړي یاره دلته کې استادان ټیک نه دي نو بل ته یې بوځي نو دغه څلورو پنځو تلو راتلو کې د لوپر جوړ شي زموږ باید طالبان هم داسې وي پلار یې ولیکي چې حفظ وکړه نو دې یو استاد سره حفظ شروع کړي چې نیمه سپاره ووایي یاره دا استاد مې نه دی خوښه نو بل خوا لاړ شي نو چې هلته نیمه سپاره ووایي یاره دا مې نه دی خوښ نو بل خوا لاړ شي نو چې پنځه شپږ مې تېرېږي نو پلار یې وي حافظ به راځي نو هلته ګیره خریلې واپس ګیره خریلې راشي یا لوپر راشي استقامت پکې دارنګې کاروباري خلک یو کاروبار شروع کړي لکه لږ صبر خو وکړه یو کاروبار شروع کړي مونږ اکثر راشي چې دکان مې وکړو خو دکان نه چلېږي نو دکان خو داسې نه چلېږي چې فرشتې راځي ستا نه سوده وړي کنه ولې انسانان به دنه سوده وړي لږ صبر وکړه دا خو چې خلکو ته پته ولګي چې سامان ښه دی او خلکو ته پته ولګي چې ایک نمبر خرڅوي او بیا هم خلکو له پته ولګي چې په دې مارکیټ کې دی او 2 روپۍ ارزان هم خرڅوي نو چې دې شی والي نو روزانه خو نه راځي هفته پسو بیا رایتانه به وړي بل ته به وي بل ته نو میاشت 2 میاشتې کې به شی روانېږي نو چې پنځه شپږ میاشتې تېرې شي نو ډول ډبري په اوږه کې اتله مله په اوږه کې نو بل ځای دوکان وباسي نو نیمې دلته بیلي نیمې هلته بیلي نیمې هلته بیلي نو به بیا وي برکت نشته چې اصل برکت ټینګېدل او کلکوالی دی په یو ځای کلک شه او دې کې یو بله خبره م وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کوم انسان له الله یو کاروبار ورکړي یو کاروبار ډېرې کاروبار کې د ده رزق را روان دی د ګټه پکې را روانه ده ډېر یې نه پرېږدي دا ګوره رسول الله مبارک فرمایي د دنیا په کاروبار کې نه دی پرېږدي
بل لدې نه ځي دې کې به له خدای برکت او که دا یې پرېښود او بل یې شروع کړه نو هر څه یې اړي موړي تباه شي. که یو کاروبار یې شروع کړو د بچو نفقت یې نه پوره کېدله، د میلمه مېزمه خدمت هم پکې نه پوره کېده، د ډوډۍ هم دې نه پوره کېدله، نو که هغه کاروبار پرېږدي او بل شروع کوي نو خیر دی، شروع دې کړي. خو چې د ده کاروبار ښه روان دی او د ده پرې ښه ګذرې اوقات کېږي، د میلمه مېزمه هم پکې پاللې کېږي، نو دې به دې کې استقامت کې دي به په دې کې ټینګي. بل خبر دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی. نو په یو دنیا کې ټینګ څه چې کم کار کې نو چې دین کې خو لازمن به ټینګېږي. استقامت پیدا کا. حضرت ابراهیم علیه السلام ته نه ګورې ټول قوم مخالف شو، ټول قوم، پلار مخالف شو، مور مخالفه شوه، تربوران مخالف شو، وزیران مخالف شو، بادشاه مخالف شو او اور ته یې غورځوي، اور ته، لیکن مستقیم په خپل ځای کلک ولاړ اور ته وغورځېده. خو چې د الله کوم ربوبیت او د خدای کوم خدایي وه د هغې نه ویښته برابر ونه لقېده. دا څه زړې خبرې دی او ګیرې او دغه کړي دي او دا ګیرو میرو ته ساجت دی. نو د پیغمبر یو خشته ښکلي صفت دی، دی هم درنه وواله رو رو درنه یو دا مله دا مولیان او دا شیخان او دا سپینګیري او دا منځونه مله بس خو خدای یادوه، بس دا ډېره خبره ده. له صفا کاله زر به ته ده وایي له صفا که نه مونځ ته حاجت شته او نه روجې ته حاجت شته. هلکه له څنګه صفا کم، له پسې صفا کېږي، اپریشن دلو کم او پر اګمالې دلو مګم له صفا کا. ګوره یو شاعرو د ایران بیدلی نومو، هغه به شعرونه وي او زبردست شعرونه به وي، نو د هغه اواز هم ناشنا او شعرونه هم ښایسته وو. او د ایران دی په انډیا کې د هغه شعرونه پارسه خوښېدل به. نو یو سړی د انډیا نه را روان شو هندستان نه، یاره دا سړی خو ډېر ښایسته شعرونه وایي او ډېر مزېداره شعر وایي، ډېر ښایسته رزله زر نه وایي. دا ولم چې دا سړی به لا څنګه هغه دا کالو کې د 15 شپېته ګله شملی او ګیره به هم ښه مزېداره ښایسته ښکلې وي او ښایسته مزېدار انسان وي. غریب د هندستان نه راغی ایران ته، بیدل ته یې دا نورس او مشهور شاعر و چې بیدل ته ووته ورته یې وکتل وی ته بیدلې وی اوهو وی ته د پیغمبر مبارک دومره صفتونه کې او نعتونه وی او ګیره دې خریلې وه برېت یې خریلو، ته څنګه ځان ته عاشق وی. او د پیغمبر مبارک عاشق خو دې ته وایي چې د هغه نقشه خو مې جوړه کړې که نه، نو ستا د پیغمبر نقشه بدې شي او ته لګیا او صفتونه او ځان نه دې دومره لوی شعر جوړ کړی. او ته څه وایي؟ یو عجیبه خبره کوي او ته وایي چې ریش را می خراشیم ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم. وی ګیره خو خوریم خو د مسلمان له نه خوریم، ګیره خو خوریم خو د مسلمان زړه نه خورې، د زړه نه پاک یم، بل چاته ضرر نه رسومه. هغه انډیا والا ورته څه هندستاني وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشی. غلطه وی د پیغمبر زړه خورې، د پیغمبر په زړه باندې چاړه راکاږي، نو نه به مونځ کوي، نه به روژه نیسي، د مدرسو به دشمني، د پټکي به دشمني، د ګیري به دشمني، علماو پسې چې خوله خوځئ کنځل به کوي. او که ته ورته وایې ویله مې سپین دی، زړه دې سپین نه دی، زړه دې په غولو کې دننه ګن کې نښتی دی، زړه دې کم دی نه سپین دی. که زه سپینو نو تا به سپینو ته تور نه وې، زړه خیرن دی، زړه ړوند دی ړوند. تا به د پیغمبر ته چې تا کم ستنې رسېدلي دي هغه ستنې به دې نه پرېږد. د پیغمبر مبارک نه چې کم شاخونه را رسېدلي دي او په هغې کې میوې دي میوې، تا به هغه شاخونه نه پرېښول. د پیغمبر د دین شاخونه خو پرېږې او د پیغمبر دین چې په کومو ستنو ولاړ دی ستنې خو پرېږې او له سپین دی، هله سپین نه دی، هله تور دی. زه نه ویم الله وایي، اوس ته هله سپین دی، الله څه وایي؟ اوس به زه وګورم چې زه رښتیا ویم که الله رښتیا وایي. الله وی کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. دا سړی کې د دین څومره خلاف کوي، د په زړه باندې دې ګناهونو زنګ پیدا کړ. او چې زړه باندې زنګ پیدا شي نو رښتیا وایي سپین به که تور به تور شو. ختم الله علی قلوبهم، الله وی په زړه مهر لګولی دی ما، وعلى سمعهم پس غوګونو مې ورته مهر لګولی دی، وعلى ابصارهم غشاوة او په سترګو د حق پردې لګېدلي، صرف دنیا ورته ښکاري بل شی ورته نه ښکاري. نو خلکو لم زړه توری، جومات نه زړه توری، مدرسې نه زړه توری، ګیرې بد وی، پټکي بد وی،
د پیغمبر د وارث بد وای. ولې چې د ده د زړه نه د الله تعالی عظمت الله ته خو به د رسول رسوي، د رسول مبارک عظمت دا د زړه نه وځي. نو په دې طریقه شیطان لګېدلی دی، په دې طریقه دشمن لګېدلی دی. ډایرکټ ما ته څوک نشي ویلی چې خدای نشته، ډایرکټ ما ته څوک نشي ویلی چې رب نشته. ډایرکټ د مجلس کې مجال شته چې یو سړی پاسې وي چې خدای نشته، رب نه منم، پیغمبر نه منم. والله چې د چا چې سر کې جغه یم چې په یو مجلس کې دا خبره ونه کړي، لیکن په دې نورو لارو به راته ځي. دا چت ډایرکټ نه روانوي، دا ستن به وله ماتوي، دا بل ستن به وله ماتوي. نو اوس به څه کوو؟ الله د دې مونږ ته علاج ښودلی دی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، په دې دین به